د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه دوهمه حوزه کې د الماس وی آی پی په نوم د فوټسال مصنوعي لوبغالی پرانیستل شو. د پخوانیو فوټبال لوبغاړو د یاد تازه کولو په نوم د 24 لوبډلو ترمنځ په داسې حال کې سیالۍ پیل شوې چې د هلمند ورزش امریت استازي عبدالقیوم څپان، د ښاروالۍ استازي انجینر عباس زیرک، د فوټبال فدراسیون غړیو، پخوانیو لوبغاړو، ورزشي خبریالانو، امنیتي مسؤلینو او سلګونه مینوالو حضور درلود. دا مصنوعي میدان د یو تن هلمندي ځوان مجیب میوند لخوا جوړ شوی چې ترڅنګ یې یو د ابازي هاوس، د کرکټ اکاډمي او یو د والیبال میدان شتون لري چې تر ډیره به د هلمندي ځوانانو ستونزې حل او فصل کړي. د یادونې وړ ده چې د پخوانیو لوبغاړو د یاد تازه کولو په موخه د پیل شویو سیالیو د پیل لوبه د ساحل یارانو او ستارګانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې پایله نه پر 3 د ساحل یارانو لوبډلې په ګټه پای وموند او دا سیالۍ به یوه میاشت دوام وکړي.